سلامونه ستړي مشي لکه څنګه چې ګورئ د افغانستان د کورني او نړیوال کرکټ دوه پیاوړي ځوانان او لوبغاړي مې ترڅنګ ولاړ دي. دوی هم نن راغلي چې خپل اتلان تشویق کړي. کیڼ خواته مې نصر جمال او ښي خواته مې شفیق الله غفاري دی. د دوی نظر پوښتم او دا چې له کوم ځایه راغلي، څومره سفر یې کړی دی، له دوی اورو. نصر جمال ستړي مشي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه کوم تاسو ټولو ته. مونږ خو راغلي یو یارکشایر نه راغلي یو دواړه، نو راغلي یو چې خپل ټیم سپورټ کړو او فاینل لوبه ده چې تشویق یې کړو او چې څنګه یې ارزئ؟ لوبډلې په پیل کې دومره ښه پیل نه درلود، دوه لوبې یې پرله پسې وبایللې، دغه ټول سفر یې تر اوسه پورې څنګه ارزئ؟ اورال د آیرلینډ کرکټ ته چې موږ وکتل هغه یو میاشت کېږي دوی ډېرې انډیا سره چې وګورئ ساوت افریقا او نیوزیلینډ سره ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې. نو هغه زموږ څه هلکان مریضانو اول میچونو کې، نو اوس یې دغه د بېرته ښه کمبیک کړی ده. نو انشاءالله موږ کولی شو چې دغه لوبه موږ ګټو په خیر. مننه. غفاري صاحب تاسو ته راځم. لوبه نن جالبه لوبه به وي، دواړو لوبډلو دوه لوبې ګټلې دي. ستا وړاندوینه څنګه ده؟ څوک به برلاسی ویني؟ لومړی خو ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسې وکتل لومړۍ دوه لوبې موږ ډېر په خراب پوزیشن کې وو چې بدبختانه هغه لوبې موږ وبایللې. نو هغې وروسته موږ دوه لوبې ډېر ښې لوبې وګټلې. نو لکه څنګه چې ناصر خبره وکړه، آیرلینډ ته درې ټیمونه لکه ټاپ لیول ټیمونه دي، انډیا او افریقا او همداسې نیوزیلینډ. نو واقعا هغوی سره چې آیرلینډ کم لوبې وکړلې او موږ سره چې په کم پوزیشن کې لګیا دي، نو نسبت موږ نه د نورو ټیمونو سره ډېر ښه لګیا ول. وجه دا ده چې موږ بالینګ ښه ده، موږ فیلډینګ ښه ده، بیټینګ هم ښه ده. نو امید به مو دا وي چې یو ښه ټارګیټ موږ ته راکړي او ښه بالینګ وشي. نو انشاءالله چیسینګ به یې موږ دپاره ښه وي. په چا ډېره ملا تړي نن؟ خامخا په یو دوه لوبغاړو به حساب کوي. څه فکر کوي که چېرې نن افغانستان تر بریا رسېږي، څوک به وي، څوک به یې رسوي؟ واقعا نو ټیم کې 11 لوبغاړي، هغه 11 واړه لوبغاړي پرفارم نشي کوی که نه. خامخا T20 د یو دوه به ښه لوبغاړي یو دوه به ښه پرفارمنس کوي. نو امید دا ده چې هر لوبغاړي خپل تر حده پورې پرفارمنس وکړي، هغه که بیټینګ وي او که بالینګ وي. مننه. کور آباد. تاسو دواړو ته هم ښه بخت په خپلو سیالیو کې او افغانستان ته هم ښه بخت. امید دی چې ستاسې راتګ او ستاسې ملاتړ بې ځایه نه وي او نن افغانستان دغه جام او بریا کور ته یوسي. خیر اوسې. ته هم نه مننه.